دا د 11 کلن رای نجات پوځي عملیاتو له امله متاثره کسان دي چې د تیرو شپږ ورځو راهیسې په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان انتظامي دفتر مخې ته پرلط وهلی دي او وایي د عملیاتو پر مهال دوی ته اوښتي تاوان ماوسې غواړي. په جنوبي وزیرستان کې کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات شوي او د عملیاتو په نتیجه کې 1.5 لک کورنۍ خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوي وې. په دې احتجاجي پرلط کې ناست خلک وایي 11 کاله وړاندې د دوی په علاقه کې چې کوم پوځي عملیات شوي د دوران د دوی بازارونه او کورونه وران شوي هغه تر اوسه نه دي آباد کړي شوي. د پرلط یو مشر احمد شاه مسعود په دې اړوند ډیوا ته وایي چاته ټوکن ملاو دی موږ ورته چې اته چیک ورکا او چې کیمه هریه پوتې دي هغه مقصد دی چې بیا اته ټیمینا ولاجا او چې کیمه د ناجایز سروې کړي ولا د تحصیل سره روغه فیز 1 او مقصد شاد و بورا ټیمینا ولاجا خو کچېره د میج مسلې حل نشي د حکومت پورا شرم پچار دی چې د بهر پندینا روتی زاکوت روتی سرسیا روتی امیشتانه روکوي خپل خدای نه روکاولای. په قبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم وایي یوازې په جنوبي وزیرستان کې 80,000 وران شوي کورونه سروې کې لیکل شوي دي چې پکې د 40,000 وران شوي کورونو تصدیق شوی او 40,000 کورونو مالکانو ته د مرستو چکونه هم ورکړي شوي دي. حکومت د یو پوره وران شوي کور لپاره 4 لک روپۍ او برسرن وران شوي کور 1,50,000 روپۍ مرستې ورکوي. په دې پرلط کې ناست یو بل تن دریا خان ډیوا ته وویل 4 لک روپۍ انتهایی ټیټې دي او زیاته کړه په 50 لک روپۍ هم په وزیرستان کې یو کور نه جوړیږي خو دوی هم بیا د حکومت سره دغه مرستې ومنلې او حکومت هغه مرستې هم نه ورکوي. د جنوبي وزیرستان کوټکی شنګای مسعود کومیا چې د مو کیما میلادو دا درویغ نشه کولای بلکې په مونږه نور ډېر خلطای موجوده علاقه کې زه د جی پری پیور کاوم کاده په 50 لک ورته تیار کړه بیا ځان جرمنه ورکاوه خپل میلا لا خو په 4 لک خو چلو داغه خبره دو چې میګ داسه خالصتا کمزوري خالصتا دی غریب خالصتا دی چې په 50 لک د میګ نه جوړیږي په لاک د میګ نه جوړیږي یا د پورا میګ 4 منځره کړی دي. حکومت د عملیاتو له امله به خورسي خلکو په بشپړ ډول سره واپسي او آبادکاري دعوا لري او وايي کال 2010 راسي پیل شوی د واپسي عمل کال 2018 کې سر ته رسول شوی او د عملیاتو په نتیجه کې به خورسي ټول خلک په خپل سیمو کې په ځای کړی دي. د دوی په خبره د کډوالو د 12 ارب روپۍ ورکړل شوی او 1 ارب 10 کروڑ روپۍ نور په دې خلکو کې ویشل کیږي. زیاتوي د نور پاتې شوی سیمو د وران شوی کورونو سروې لپاره ډلې سیمو ته لیږل شوي دي. د صوبې اعلی وزیر د قبایلي ضلعو مشر اجمل وزیر ډیوا ته وویل د پرلطوالو سره خبرې روانې دي او دوی ټولې غوښتنې به پوره کوي. په درنا کې دي او سره هم د مو خبرې په ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن لیول باندې هم لګیا دي او دلته په صوبایي لیول باندې دلته هم څه کسان راغلي وي هغه سره خبرې شوې ده. مونږ په دې باندې فوکس کوي چې ان شاء الله تعالی مونږ به د جنوبي وزیرستان کې کم نقصانات شوي دي د خلکو د یغه مکمل حل او مکمل چې کم نقصان شوي دي چې خلکو ته د یغه چې کومه ادایګي دي چې اورته وشي. په عین حال کې د شمالي وزیرستان د 8 کلن ضرب عذاب عملیاتو کې وران شوي د عام خلکو دکانونو مالکان هم له تیرو 3 میاشتو راځي په احتجاج دي او دا مهال د صوبې مرکز په پېښور کې ډېر دي. دوی دا احتجاجونه په داسې حال کوي چې حکومتي چارواکو د متاثرینو په آبادکارۍ په ارباو ډالر مرستې له نړیوالو څخه ترلاسه کړي دي او قبایلي ضلع په صوبه کې تر شاملېدو وروسته عمران خان حکومت له دوی سره 100 ارب روپۍ د آبادکارۍ ژمنې هم کړې وې. عدنان بیٹنای ډیوا ټانګ.